سلامونه او درناوی. ښایي تاسې وغواړئ چې د یو چا سره ښې اړیکې یا تعلقات ولرئ، خو نه پوهیږئ چې دې کار لپاره باید څه وکړئ. تر هر څه دمخه تاسې باید په یوه ساده خبره پوه شئ. د دې لپاره چې یو څوک در سره اړیکې جوړې کړي، په پیل کې باید تاسې د هغه کس خوښ شئ. که تاسې د یو چا خوښ نه شئ، نو د ښو اړیکو جوړول به مشکل او ښایي ناممکن هم وي. خو دا چې څنګه د یو چا خوښ شئ، دا په خپله یو کمال او هنر غواړي. تاسې نشئ کولی د زور له لارې ځان پر خلکو ګران کړئ. برعکس معکوسه نتیجه به ولري او تاسې به د خلکو له پامه بد شئ. بیرته راګرځو اصلي پوښتنې ته. څه وکړو چې د یو چا خوښ شو؟ دا کار ځینې اروايي یا سایکالوژیکي باریکۍ لري، او که موږ هغوی څخه کار واخلو، نو ډیر لنډ وخت کې به د ځانګړو خلکو خوښ شو او وبه کولی شو هغوی سره ټینګې دوستانه اړیکې جوړې کړو. وړاندې ستاسې پاملرنه هغو لسو ټکو ته را اړوم چې په مراعات کولو یې تاسې کولی شئ خپل هدف ته ورسیږئ. دغه 10 وړاندیزونه د هارډورډ پوهنتون په ګډون د نړۍ د نورو مشهورو ارواپوهانو او اروا څېړونکو لخوا موندل شوي او تایید شوي دي. ګرانو دوستانو، که چیرته تاسې د ارواپوهنې اړوند دغسې موضوعاتو او ویډیوګانو لیدل او اورېدل خوښوئ، نو مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کېکاږئ. هغه 10 اروايي تخنیکونه چې مرسته کوي تر څو تاسې د خلکو خوښ شئ. البته دلته د خلکو څخه هدف هغه مشخص شخص یا د خلکو خاصه ډله او ګروپ دی. هغه کس یا د خلکو ډله ټارګټ یا په نښه کړئ چې غواړئ خوښ مو کړي او د هغوی په وړاندې لاندیني تخنیکونه وکاروئ. اول، د ټارګټ شوي کس چلند کاپي کړئ. هغه سره د خبرو او ناستې پاستې پر مهال هڅه وکړئ د هغه د لاسونو، پښو، سترګو حرکات کاپي کړئ. هغسې جستونه وکړئ کوم چې ستاسې د خوښې وړ شخص یې ترسره کوي. که د عامو خلکو په ژبه خبرې وکړو، نو د هغه کس پیښې وکړئ. البته د ټارګټ شوي کس د حرکاتو کاپي په داسې ارامۍ ترسره کړئ چې مقابل شخص متوجه نشي چې تاسې د هغه پیښې کوئ. د څېړونکو په نظر دغسې چلند د دې لامل کیږي چې تاسې په ډیره اسانۍ سره د غوره شوي شخص زړه ته لاره وکړئ او د هغه خوښ شئ. دویم، کوشش وکړئ هغو خلکو سره ډیر وخت تیر کړئ د چا سره چې اړیکې جوړول غواړئ. تجربو ښودلې ده چې موږ د هغو خلکو له لوري د خوښېدلو ډیر چانس لرو کومو سره چې ډیر ګورو او ناسته پاسته ورسره کوو. اروايي څېړونکو دغه نظریه تر یوې لړۍ تجربو وروسته تایید کړه. هغوی د محصلینو 2 ډلې جوړې کړې چې هره ډله کې 3 کسان وو. یوه ډله به تل په درسونو کې حاضره وه او د نورو محصلینو سره به یې کافي زیات وخت تېراوه. بلې ډلې به زیاتې غیر حاضرۍ کولې او د خپلو نورو ټولګیوالو سره به یې کم وخت تېراوه. تر څه وخت وروسته باقي محصلینو ته د دغه کسانو انځورونه ښودل کېدل او پوښتنه ترې کېدله چې په دغه 6 محصلینو کې کوم یو یې خوښ دی. تقریبا ټولو محصلینو هغه 3 کسان خوښ کړل چې زیات وخت به په صنف کې حاضر وو او صنفیانو سره یې ناسته پاسته ډیره وه. دریم، د هغو کسانو ستاینه وکړئ کوم چې غواړئ تاسې خوښ کړي. ستایل کېدل یا صفت کېدل په هر چا ښه لګیږي. د نورو ستایل تل د دې سبب کیږي چې تاسې د ځان په وړاندې د ستایل شوي کس محبت راوپاروئ او د هغه خوښ شئ. البته لازمه نه ده چې ستاینه دې بې ځایه او پر دروغو ولاړه وي. که لږ پاملرنه وشي، نو په هر شخص کې خامخا داسې څه موندل کېدی شي چې د ستاینې وړ واوسي. دا ښایي د هغه صداقت یا د مهربانوالي خاصیت وي، ممکن په خاصو چارو کې د هغه مهارت وي، او یا هم ښایي د هغه منظمې او پاکې جامې او یا صورت وي. څلورم،
خلکو ته خپل مثبت او نیک احساسات ښکاره کړئ. هر چا باندې د شاوخوا آشنایانو او ملګرو روحیه او طبع مخامخ اثر کوي. موږ اکثره وخت په غیر ارادي ډول هماغسې احساس کوو کوم احساس چې هماغه حاضر وخت کې زموږ دوستان او آشنایان لري. د دې لپاره چې پر خپل دوست او عزیز باندې خوندور او خوږ اثر ولرئ او هغه مو له لیدلو خوشحاله شي، نو د مخامخ کېدلو او خبرو اترو پر مهال کوشش وکړئ مثبت او نیک عواطف څرګند کړئ. 5. له دې مه ویرېږئ چې کامل او په اصطلاح په طول پوره به ښکاره نه شئ. خیر دی که په خبرو اترو، ګپ شپ او رفتار کې در څخه کومه خطا وشي او یا مو هم کوم عیب ښکاره شي. پوهانو ثابته کړې ده چې د معمولي تېروتنو کول پر دوه طرفه اړیکو مثبت اغیزه کوي. ستاسې عادي تېروتنې او خطاوې ستاسې پر وړاندې د نورو د محبت او صمیمیت د زیاتېدلو سبب کیږي. ځکه نو هیڅکله هم د تېروتنو څخه ویره مه کوئ. 6. خپله زیاته پاملرنه شریکو ټکو یا نظریاتو باندې متمرکزه کړئ. خلک معمولا د مختلفو او کله ناکله مخالفو ذوقونو او نقطه نظرونو خاوندان وي او د خپلو نظریاتو او ذوقونو پر بهتروالي باندې ټینګار او د مقابل لوري نقطه نظرونه ردول او اکثرا د زړه بداوي او فاصلې پیدا کېدلو لامل کیږي. خو که انسانان په ځینو برخو کې اختلاف نظر ولري، ترڅنګ خامخا داسې نظریات او اړخونه هم شته چې هغوی دواړه ورته درناوی لري. موږ په غیر ارادي ډول هغه خلکو ته زیات متمایل یو کوم چې زموږ په څیر دي، زموږ په شان نظریات او ذوقونه لري. دې ته د ورتوالي نتیجه کې د جذابیت قانون یا اغیز ویل کیږي. موږ ته هغه خلک په ځانګړي ډول ګرانیږي کوم چې زموږ په څیر خصوصا منفي یا خراب عادتونه او خاصیتونه لري. د چرسیانو، نسواریانو او نورو عادتونو والا خلکو دوستی او صمیمیت له همدې قانون څخه سرچینه اخلي. نو کوشش وکړئ د خپل پام وړ کس سره په هغو برخو کې تعامل وکړئ کوم چې تاسو دواړو ته په زړه پورې دي. دا کار به تاسې یو بل ته ډیر نږدې کړي. 9. د ټارګټ شوي اشنا داسې هرکلی وکړئ څنګه چې هغه خواهش لري. خلک غواړي په داسې سترګه ورته وکتل شي په کومه سترګه چې هغوی په خپل ځان ته ګوري. کله چې تاسې یو چا سره هماغسې چلند کوئ د کوم چلند لایق او مستحق چې هغه په خپله ځان ګڼي، نو دا د یوې کلکې اړیکې او اعتماد جوړولو لپاره یو ښه ګام کېدلی شي. لنډه دا چې خلکو سره داسې چلند مه کوئ چې د هغوی له شانه پورته او یا هم ښکته وي. مه له ډیرو تشریفاتو کار اخلئ او نه هم هغوی ته په کمه سترګه ګورئ. 8. خپل یو شخصي راز شریک کړئ. دا کار کېدای شي اړیکې ټینګې کړي او سړی په ښه ډول وپېژندل شي. له عمومي موضوعګانو پیل وکړئ. مثلا دا چې وروستی و کې تاسې دواړو کم فلم لیدلی دی او ورو ورو نسبتا شخصي مسایلو ته نږدې شئ. وروسته بیا د ځان په باب یو ډیر ځانګړی راز ورته څرګند کړئ. دې سره د نږدېوالي احساس پیدا کیږي او مقابل کس ته به اسانه وي چې راتلونکي وخت کې پر تاسې اعتماد وکړي. 9. پرېږدئ چې ملګری مو د ځان په باب خبرې وکړي. د هارډورډ پوهنتون څېړونکي د خپلو تجربو پر مهال وموندله چې کله یو څوک د خپل ځان په باب خبرې کوي نو هماغسې رضایت او خوښي احساسوي کوم چې د خوندور خوراک، ښې ګټې کولو یا پیسو ترلاسه کولو او داسې نورو جالبو حالاتو پر مهال احساسوي. ځکه نو د خوښې وړ کس وهڅوئ چې د ځان په هکله خبرې وکړي. نتیجه کې به هغه تاسې سره د خبرو څخه خوند اخلي او تاسې سره ملاقات ته به د زړه له کومې خوشحالیږي. 10. داسې چلند وکړئ او داسې ښکاره کړئ چې ګویا خپل مخاطب مو خوښ دی
حتی که لا مو هغه سره پوره روابط جوړ کړي هم نه دي. کله چې موږ انګیرو او احساسوو چې مقابل کس یا مخاطب موږ ته په ښه سترګه ګوري او نیک چلند را سره کوي، نو زموږ زړه کې هم هغه ته احترام او محبت پیدا کیږي. دا پدیده د متقابل محبت په نوم یادیږي. پر دې سربیره کله چې ګورو یو څوک موږ سره د مینې ډک چلند کوي، نو موږ د هغه کس ته په اتومات ډول په خپل زړه کې ځای ورکوو او راته ګرانیږي، او موږ هم د هغه پر وړاندې ورته مثبت او نیک چلند ته تشویق کیږو. په دې ډول یعنی داسې چلند کولو او ښکاره کولو سره چې گویا مخاطب مو خوښ دی، د هغه په زړه کې د ځای نیولو او د هغه لخوا د متقابل احترام او محبت شانس په کافي اندازه زیاتوو. که نه پوهیږئ چې مخاطب ستاسې په وړاندې څه ډول چلند لري، نو داسې عمل وکړئ او ښکاره کړئ چې گویا هغه ستاسې خوښ دی، او دې سره به په قوي ګمان چې هغه کې تاسې سره د ملګرتیا کولو خواهش ډیر زیات شي.